غږیز کتاب مثبت فکر اغیزناک درسونه ژباړه او راټولونه مشتاق رحیم د براین ټریسی د لنډو لیکنو ټولګه خپرندوی ټولنه دانش د وضاحت قانون د اټکل په توګه وضاحت د بریا او خوښۍ 80 سلنه برخه جوړوي. د وضاحت نه موجودیت تر ډیره بریده مو د موخو د نه ترلاسه کولو او د ناامیدۍ تر ټولو لوی لامل دی. موږ خو ځکه وایو چې د موخو درلودل بریا ده او پاتې نور یوازې خبرې دي. هغه خلک چې ښکاره لیکلي اهداف لري د هغو پرتله چې دغه څه نه لري سترې بریاوې ترلاسه کوي. دا خبره په هر ځای او هر حالت کې په همدې ډول پلي کیږي. د لویو لاسته راوړنو درې لارښوونې مونږ په ډاډه توګه دا ویلی شو چې د بریا درې لاس ستاسې د خپلو موخو په اړه وضاحت دی. د ژوند په چارو کې ستاسې بریا به تر ډیره بریده پورې تړلې وي چې ستاسې د هغه څه په اړه چې غواړئ ترلاسه کړئ څومره وضاحت لرئ. ولیکئ او بیا ځلې ولیکئ، څو ځلې ولیکئ. څومره چې تاسې خپلې موخې ولیکئ او بیا ځلې ولیکئ او د هغو په اړه فکر کوئ، تاسې به د هغو په اړه همدومره وضاحت ترلاسه کوئ. څومره چې تاسې د خپل ژوند د غوښتنو او موخو په اړه راڼه او واضح واوسئ، تر ډیره به تاسې هغه څه کوئ چې د خپلو موخو په لاسته راوړلو کې به در سره مرسته وکړي او د دې ترڅنګ به تاسې له هغو څه څخه ډیر ځان ساتئ چې په کېدو سره تاسې له خپلو موخو لرې کوي. د موخو د لاسته راوړلو لپاره 7 ګامونو بهیر. دا 7 ګامه بهیر ډیر اسانه دی چې په کولو سره به د بل هر وخت په پرتله په چټکۍ او اسانۍ سره خپلې موخې ته ورسیږئ. لومړی د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې چې ستاسې کومې هیلې یا غوښتنې دي په اړه یې کره پرېکړه وکړئ او ډیر مشخص واوسئ. دویم ولیکئ، واضح او تفصیلي ولیکئ. دریم د موخې د لاسته راوړلو مشخصه نیټه یا ډیډلاین وټاکئ. که لویه موخه وه د لاسته راوړلو نیټه یې په وړو پړاوونو ویشئ او که پړاوونه همغه پړاوونه هم ولیکئ. څلورم د هر هغه څه لیست جوړ کړئ چې ستاسې په ان د موخو په ترلاسه کولو کې در سره مرسته کولی شي. کله مو چې نوې خبرې مخې ته راشي په لیست کې یې ور اضافه کړئ. پنځم ټولې لیکلې مادې مو د یو پلان په څیر داسې برابر کړئ چې یو ترتیب ولري او همداراز لومړیتوبونه پکې معلوم وي. شپږم په خپل پلان کې له ټولو مهم کار په اړه په بیړنۍ توګه اقدام وکړئ چې دا ډیر مهم کار دی. اووم هره ورځ یو داسې څه وکړئ چې تاسې د خپلې یوې او یا ډیرو موخو د لاسته راوړلو پر لور خوځوي او خوځښت مو روان وساتي. د سر 3 سلنه سره یو ځای شئ. د 3 سلنې څخه کم بالغ خلک لیکلي موخې او پلانونه لري چې دوی پرې هره ورځ کار کوي. کله چې تاسې خپلې موخې ولیکئ نو تاسې د خپلې ټولنې د سر هغو 3 سلنو خلکو په قطار کې راځئ چې ډیر ژر به تاسې د همغه پایلې چې هغه د سر خلک یې ترلاسه کوي خپلولو پیل کړئ. خپلو موخو ته هره ورځ کتنه وکړئ. خپلې موخې مو هره ورځ ولولئ او بیا کتنه ورته وکړئ تر څو ډاډه شئ چې دغه موخې اوس هم ستاسو لپاره مهمې دي. تاسې به وګورئ چې دغه وخت به تېرېدو سره به نورې موخې هم دغه لیسته ور زیاتې کړئ او د دې ترڅنګ به تاسې ډېرې موخې چې یو وخت درته خورا مهمې د دې لپاره چې نور درته کوم اهمیت نه لري له لیست نه لرې کول پیل کړئ. هر څه مو چې موخې دي د کاغذ پر مخ ورته ښه پوره پلان جوړ کړئ او پر هغو هره ورځ کار وکړئ. دا د ښو کړنو لوړه څوکه او د ډیر څه ترلاسه کولو غوره لارښود دی. عملی تمرین. د دې تمرین په مرسته تاسې د وضاحت قانون پلی کولی شئ. لومړی د هغو موخو چې تاسو یې په روان کال کې ترلاسه کول غواړئ لیست جوړ کړئ. هغه ټولې روانې زمانې حال په ژبه ولیکئ لکه چې کال تیر شوی وي او تاسې دغه موخې لا پخوا لاسته راوړي وي. دویم د خپلو 10 موخو لیست جوړ کړئ. ځان څخه وپوښتئ هغه به کومه یوه موخه وي چې که زه یې ترسره کړم هغه به زما په ژوند کې ډیره مثبت اغیزه ولري.
هغه که هر څه وي له دغه موخې یوه کرښه تاو کړئ او بیا یې یوې بلې پاڼې ته واړوئ. د دغه موخې دپاره پورته وړاندې کړی شوي 7 ګامه تګلاره تمرین کړئ. د موخې د ترلاسه کولو نیټه وټاکئ، یو پلان جوړ کړئ، عملی کار پرې پیل کړئ او هره ورځ ورباندې کار وکړئ. د دغه موخې لاسته راوړل د خپلو راتلونکو اونیو او میاشتو دپاره یو جوت قصد وګرځوئ. په خپل ژوند کې حیرانونکي بدلونونه دپاره ځانونه چمتو کړئ. ځان مثبت ساتل د خپلې بریا لپاره له ټولو اړین کار چې تاسې باید ترسره کړئ په خپل چاپیریال کې د هغو عنصرو څخه څارنه ده چې تاسې ته لیدلوری ټاکي. ځان ډاډه کړئ چې هر هغه څه چې تاسې ګورئ او اورئ ستاسو هغو موخو سره چې تاسې یې ترلاسه کول غواړئ سمون لري. د بریا پر لور خپلې لارې ته غوږ کیږدئ. په خپل موټر کې ښوونیز پروګرامونه واورئ. یو عادي کس په کال کې 1200 تر 25,000 میله پورې سفر کوي چې له دې حسابه دغه عادي کس کابو له 570,000 ساعتو پورې وخت په موټر کې تیروي. تاسې په خپل مسلک کې ډیر په اسانۍ سره یوازې د ښوونیزو پروګرامونو په اورېدو سره له یو ځای څخه بل ځای ته د سفر په اوږدو کې کار پوه جوړېدای شئ. د خپل مسلک اړوندو کورسونو کې ګډون وکړئ. د خپل مسلک د کارپوهانو لخوا برابر شویو سیمینارونو کې ګډون وکړئ. اضافي کورسونه واخلئ او هر هغه څه چې تاسې کولی شئ زده یې کړئ. له کارپوهانو یې زده کړئ، له هغو پوښتنې وکړئ، هغو ته لیکونه واستوئ، د هغوی کتابونه ولولئ، د هغوی مقالې ولولئ او د هغو خلکو خبرې واورئ چې په هغې برخه کې تاسې د بریالیتوب لیواله او بریالي دي. له سمو خلکو سره ناسته پاسته وکړئ. یوازې مثبتو او د بری لرلید لرونکو خلکو سره اړیکه او ملګرتیا جوړه کړئ. د بریالیو ملګرتیا وکړئ. لکه چې ویل کیږي له باز سره الوت وکړئ چې باز شئ. که چیرې تاسې ټول عمر له فیلمرغ سره ګرځئ نو له باز سره الوت نشئ کولی. له ناکامو او بې لیدلورو خلکو څخه لرې ګرځئ او هیر مو نشي چې د منفي فکر لرونکو خلکو بوی هم در باندې ونه لګیږي. که مؤامر د منفي مفکرو خاوند وي نو په جدي توګه د خپل کار د بدلون په اړه فکر وکړئ، ځکه د منفي خلکو سره دوامدار اړیکه به مو په مایوسۍ اخته کړي. یوازې مثبت نظر لرونکو خلکو سره اړیکه وساتئ. د ګټونکو او بریالیو سره ملګري شئ. د اوږدمهاله بریا کنجي له 100 کلونو ډیر کېږي چې د بریالیو خلکو په اړه ژورې څېړنې روانې دي. د هغه څه د پیدا کولو لپاره چې له امله دغه بریالي خلک د یو عام سړي په پرتله ډیر څه هم ترسره کوي او هم ترلاسه کوي. له دوی سره ژورې او اوږدې مرکې شوي دي. په دې لیکنه کې به تاسو د اوږدمهاله بریا د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو مهم عامل زده کړئ او همداراز تاسې به په دې هم پوه شئ چې څنګه کولی شئ دغه عامل په خپل شخصیت او کړو وړو کې وارزوئ. تاسې به دا هم زده کړئ چې څنګه د ځان لپاره یو بریالی راتلونکی تضمین کړئ. د بریا په اړه د هارډورډ پوهنتون موندنه. د هارډورډ پوهنتون ټولنپوهنه ډاکټر ایوډ بینفیلډ په 1990 زیږدیز کال کې د انهیونلیسټي په نوم یو کتاب لیکلی. دا د څېړنیز اثر د بریا او د لومړیتوبونو د ټاکلو په اړه یو تر ټولو ژور کتاب دی. بینفیلډ د دې څېړنې په مرسته غوښتل چې پوه شي یو شمېر خلک ولې د خپل ژوند په اوږدو کې د خپل اقتصادي ژوند په اړه له ویرې آزاد او بېغمه کیږي. دا انګېرنه چې د دغه پوښتنې جواب به د کورنۍ شالید، زده کړې، پوهې، اغېزناکو اړیکو همدا ډول نورو عاملونو کې وي. خو په پای کې هغې څېړنې وښودل چې بریا لامل د ذهن یو ډول ځانګړنو کړو وړو پورې تړلی دی. اوږدمهاله لید جوړ کړئ. بینفیلډ دا کړه وړه اوږدمهاله لید په نوم ونومول. هغه وایي هغه نارینه او ښځینه چې د خپل د نن ورځې په اړه پرېکړه کې اوږدمهاله راتلونکی په نظر کې نیسي له اقتصادي پلوه ډېر بریالي وي. هغه دا وموندل چې هر هغه څوک چې د پلان جوړولو او د هغې د تطبیق په اړه اوږدمهال نظر کې نیسي هغه به په خپل ژوند کې لوی لاسته راوړنې ولري. د بېلګې په ډول ستاسې د کورنۍ ډاکټر په ټولنه کې وروسته تر هغې د قدر وړ وګرځېده چې ډېر کلونه یې په زیار او لوست کې تیر کړل تر څو د توابد کولو حق وګټي.
د پوهنتون د زده کړو څخه وروسته دغه ډاکټر د بل ډاکټر تر لاس لاندې کار وکړ. روغتون کې د سټاژ او عملي کار د دوره تېره کړه. یو ډاکټر باید له 30 کلونو څخه ډیر عمر ولري ترڅو د ګټې او عاید ترلاسه کولو جوګه شي. خو له دغه وخت څخه وروسته دغه نارینه او ښځې د خپل ټولنې یو له ډیرو بریالیو او د قدر وړ قدردانونو له ډلې څخه ګڼل کیږي. دوی ځکه دغه ځای ته ورسېدل چې دوی اوږدمهاله لید له ځان سره درلوده. په راتلونکي باندې د ممکنه اغېز په اړه اټکل وکړئ. د لومړیتوبونو په ټاکنه کې اوږدمهال په لید کې ساتل د بری کنجي ده. تاسې د خپل ژوند په راتلونکي وخت باندې د اغېز لرونکو خبرو اټکلونو سره د هغو په اوسني کې اهمیت روښانه کولی شئ. د بېلګې په ډول کله چې تاسې له کار څخه کور ته راشئ او د ټلویزیون لیدو او یا هم د ورځپاڼې د لوستو پر ځای خپلو بچو سره لوبو کولو ته او یا هم خپل د ژوند ملګري سره وخت تېرولو ته لومړیتوب ورکړئ، نو تاسې په حقیقت کې یو اوږدمهاله لید لرئ. تاسې پوهیږئ چې د خپلو بچو د ژوند ملګري روغتیا او هغې باندې وخت مصرفول ډیر ګټور او د وخت سمه کارونه ده. که تاسې د خپلو وړتیاو د لوړو ونې په موخه د مازدیګر مهال د زده کړې کورسونو ته ځئ څو خپل ګمارونکو ته ګټور تمام شي، نو تاسې اوږدمهاله لید درلودلو تمثیل کوئ. د یو ګټور څه علمي زده کړل په تاسې به کاري ژوند باندې اوږدمهاله اغېز ولري. د مننې د کولو تمرین وځنډوئ. اقتصاد پوهان وایي د مننې د کولو تمرین نه ځنډونه یعنی د خلکو د ټولنې پانګې څخه یو څه زیاتو مصرفولو ته طبیعي درلودل او یا د هغو څه د کولو علاقه مندي چې خوندور او اسانه دي. د یو چا د اقتصادي او شخصي ناکامۍ بنسټیز لامل دی. بل اړخ ته بیا د هغه څه کول چې تاسې ته څه هم سم او مهم ښکاري که څه هم یو څه ستونزمن او سخت کار وي، د ویاړ ګټلو، ځان ته د قدر قایلېدلو او فکري ارامتیا ګټلو لویه لاره ده. لرې مهال بیخي ژر را رسیږي او د هرې هغه قربانۍ چې تاسې نن ورکوئ بدله سره د ګټې د یو روښانه راتلونکي په توګه تاسې ته رسیږي. عملي تمرین 3 لارښوونې چې په عملي کولو به یې تاسې وکړی شئ پورتني لارښوونې پلي کړئ. دلته درته وړاندې کیږي. لومړی په اوږد مهال کې فکر وکړئ. نن کښېنئ او د هغه ایډیل ژوند چې تاسې 10 یا 20 کاله وروسته تمه لرئ چې په تشریحي بڼه یې ولیکئ دا درته په اتومات ډول اوږدمهاله لید جوړوي. دوم، هر هغه څه چې په اوږد مهال کې ستاسې په ژوند اغېز لري نظر واچوئ. ډېر هغه شیان کارونه وکړئ چې په اوږد مهال کې تاسې ته د پاره ګټور تمامېدلی شي. دریم، په وړو شیانو باندې د مننې کولو تمرین وځنډوئ. وړو شیانو ترلاسه کولو ته ډېر مه هوسه کیږئ ځکه په دغه وړو خوښیو کې ستاسو بوختیا به ستاسو د سترو خوښیو مخه در ونیسي. 1 ساعت کې ډېر توپیر راځي. تاسې چې څومره وس او توان درلود هغه مو په هغو شیانو لګولی چې اوس مو زده دي. له دې ځایه وړاندې چې تاسې په هر پرمختګ ترسره کوئ د هغې لپاره اړ یاست چې تاسې نوي څه زده کړئ او بیا هغه په عملي ډګر کې په کار واچوئ. په ټول پاتې ژوند کې زده کړې ته ژمن شئ. د ژوند د هرې برخې د رهبرانو او بریالیو خلکو یو ګډ خاصیت شخصي او مسلکي ژوند ته په دوامداره ډول ژمنتیا ده. دوی ځان ته په خپل لاس جوړ موجود ښکاري، یعنی داسې فکر نه کوي چې دوی همداسې رسیدلی وو او ورته ځان تل تر کار لاندې چې لا پوه جوړ شوي نه وي او کار پرې روان وي موجود ښکاري. دوی کله هم په خپل ځان غره او یا هم له ځان څخه راضي نه کیږي. دوی تل د علم او پوهې نوو مترجاتو ته د رسیدلو هڅه کوي. په 15 کلونو کې لوړ ځای ته ورسیږئ. ایرل ناینټینګل ډیر کلونه پخوا ویلي و چې ستاسې د خوښۍ برخه کې د ورځې 1 ساعت لوست هغه څه ده چې تاسې ورته اړتیا لرئ. ستاسې په مسلک کې د ورځې 1 ساعت لوست تاسې په ډیر 3 کلونو کې د خپل مسلک لوړ دریځ ته رسوي. د 5 کلونو په اوږدو کې به تاسې په ملي کچه په خپل مسلک کې د یو پوه او رسېدلي سړي ځای خپل کړئ. په 7 کلونو کې به تاسې په خپل مسلک کې په نړیواله کچه د سر په سړیو کې وګڼل شئ. هر هغه څه چې مخې ته درځي ویل ولئ. د خپل مسلک په اړه چې هر څه مخې ته درځي ویل ولئ. د کتاب ټولنو کلپونو کې ځان ثبت او د هغو په غونډو کې ګډون وکړئ. د خپل ژوند اړوند یو شخصي کتاب جوړ کړئ. د خپل زده کړو په اړه په ځان بخیلي مه کوئ. په ځان پسې پیسې مصرف کړئ. اصل کې
که تاسې نن دا پرېکړه وکړئ چې د خپلې ګټې 3 سلنه به په ځان د پانګې لپاره وکاروئ، دغه روپۍ د خپل شخصي او مسلکي پرمختګ لپاره وکاروئ، نو تاسې ډېره شونې ده چې تاسې به کله هم د پیسو موندلو په اړه فکر کولو ته اړ نه یاست. په کال کې 50 کتابونه ولولئ. که تاسې د ورځې 1 ساعت په خپل مسلک کې لوست وکړئ، نو تاسې به کابو په اونۍ کې 1 کتاب ولوستلی شئ. د اونۍ 1 کتاب لوستل په دې معنی چې تاسې کال کې 50 کتابه لوستی شئ، او د کال 50 کتابونو لوستلو سره به تاسې وکړی شئ چې په راروانو 10 کلونو کې 500 کتابونه ولولئ. د پیسو ګټونکو د ډلې د سر 1% خلکو په ډله کې ځان ورګډ کړئ. که تاسې د میاشتې 1 کتاب ولولئ، دا به تاسې زموږ د ټولنې د پیسو ګټونکو خلکو د سر 1 وګړو په ډله کې ورګډ کړي. خو که تاسې په اونۍ کې 1 کتاب، په کال کې 50 کتابونه ولولئ، نو دا به تاسې یو ټولو ډېر لوستی هوښیار وړ او له ټولو لوړ معاش اخیستونکو له ډلې څخه وګرځوي. دوامداره لوست به ستاسې ژوند په ټولنیز ډول در بدل کړي. عملی تمرین: تاسې د لاندې 2 کارونو په کولو سره د دې لیکنې لارښوونې عملي کړئ. لومړی، د خپل شاوخوا بریالیو خلکو څخه د هغوی د خوښې د کتابونو په اړه وړاندیزونه ترلاسه کړئ. هر سالا چې دوی درکړي، ژر لاړ شئ او هغه کتابونه واخلئ، هغه کور ته یوسئ او 1 ساعت لپاره هره ورځ د کار د پیل څخه تر مخه ولولئ. دویم، کله چې کتابونه لولئ، نو د مهمو معلوماتو تر لاندې نښې وکړئ او یادښتونه واخلئ، ترڅو له دغو معلوماتو او نوي زده کړو څخه په عملي ژوند کې کار واخلئ. دغه نوي زده کړې مو ژر تر ژره پلي کیږي. د ښو معلوماتو په اړه یو ډول نه یو ډول عملي ګام پورته کړئ. تاسې به په خپل مسلکي ژوند کې له دې کار له امله شوی بدلون ته حیران پاتې شئ. په هر ډول وضعیت کې هیلهمن واوسئ. هر څوک غواړي چې هم له فزیکي او هم له ذهني پلوه سالم واوسي. ستاسې د ذهني روغتیا په رښتونې کچه له دې معلومېدای شي چې تاسې د خپل ځان او د ژوند په اړه څومره هیلهمند یاست. په دې لیکنه کې به تاسې خپل فکر کول په داسې ځانګړو طریقو کنټرولول زده کړئ چې تاسې به د خپل ځان او د خپل حالت په اړه عجیب ښه احساس ولرئ. صرف نظر له دې ښه پېښېږي که بد. خپل عکس العملونه او خپل غبرګونونه کنټرول کړئ. د یو هیلهمن او ناهیلي سړي د غبرګونونو ترمنځ 3 بنسټیز توپیرونه موجود وي. لومړی توپیر دا دی چې هیلهمن سړی شاتګ او ماتې ته د لنډ مهاله حالت په سترګه ګوري، خو بېهیلې او مایوسه هغه ته بیا د تل پاتې حالت ښکاري. یو هیلهمن یو بدمرغه پیښه د بیلګې په ډول د یوې تجارتي معاملې موقع بایلل یو موقتي پیښه ګڼي چې د ده په راتلونکي باندې ډېر اغېز نشي پرېښودلی. ناهیلی سړی بیا له بله پلوه یو منفي پیښه تل پاتې د ژوند برخه او خپل تقدیر ګڼي. پیښه جلا کړئ. د هیلهمن او ناهیلي سړي ترمنځ دویم توپیر دا دی چې هیلهمن ته ستونزې جلا او ځانګړې ښکاري، خو ناهیلي ته خپرېدونکي او په هر څه اغېز درلودونکي دي. دا په دې معنی چې کله یو څه د هیلهمن سړي په ژوند کې ناسم وي، نو هغه ده ته د یو جلا پیښې په توګه ګوري چې ژوند د نور روانو چارو سره هیڅ اړیکه نه لري. ناکامي او شاته تګ د موقتي پیښې په سترګه ګوري. د بیلګې په توګه که تاسې یو څه عملي بڼه خپله نه کړئ چې تاسې ورباندې حساب کولو او تاسې دې ته د یو بدمرغې پیښې په سترګه وګورئ، داسې یو څه چې په ژوند یا سوداګریزو چارو کې پیښېدل یا کومه نوې خبره نه ده، نو تاسې به یو هیلهمن کس په توګه عکس العمل ښودلی وي. ناهیل خلک بلې خواته بیا مایوسي ته د خپرېدونکو په نورو چارو اغېز درلودونکو پدیدې په توګه ګوري. د هغه لپاره دا یو داسې ستونزې یا نیمګړتیا نښه ده چې د ژوند په ټولو چارو باندې اغېز لري. ناکامي مه شخصي کوئ. د هیلهمندو او ناهیلو خلکو ترمنځ دریم توپیر دا دی چې هیلهمن پیښې باندینۍ بولي، ناهیلي هغه شخصي ګڼي. کله چې یو څه خراب شي، نو هیلهمن دغه شاتګ او ناکامي ته د هغو باندینیو لاملونو پایلې په توګه چې دی پرې کنټرول نه لري ګوري. که یو څوک د بیلګې په توګه پر سړک د موټر چلولو پر مهال د یو هیلهمن کس مخه ډب کړي او ترې تیر شي، نو د دې پر ځای چې دی ورته په غوسه شي، هیلهمن کس به د موضوع اهمیت په داسې څه ویلو راټیټ کړي او زما په اند چې نن د دغه سړي ورځ بې خونده او خرابه ده، ستونزه لري چې ګډوډ روان دی. مایوس سړی بیا د لمدې خېټې په څېر هر څه خپل ځان ته کشوي. که د مایوسه سړي څخه مخه پر سړک څوک ونیسي او ترې تیر شي، نو دی بیا فکر کوي چې دغه بل موټر چلونکی دا کار یې قصدن وکړ ترڅو د تنګ او غوسه کړي. آرام او په حقایقو د ولاړ فکر درلودونکی واوسئ.
د یو پوره رسیدلی پوره فعال د ځان پیژندونکي شخصیت یو ځانګړې نښه دا ده چې دغه کس هرومرو د ورځني ژوند له پیښیدونکو طوفانونو سره مخامخ کیږي. نو دغه مهال هغه غیر احساساتي او پر حقایق ولاړ برخورد کولو وړتیا لري. ستر شخص د دې وړتیا لري چې د ځان سره په مثبت او هیلهمنده طریقه خبرې وکړي، خپل ذهن آرام، واضح او تر پوره کنټرول لاندې وساتي. رسیدلی او پوخ شخصیت ډیر آرام او باخبره وي او د حالاتو د احساساتي شننې پر ځای د رښتونې شننې وړتیا لري چې غیر رسیدلی او خام شخصیتونه بیا دا توان نه لري. د دې هر څه په پایله کې پوخ او رسیدلی کس په خپل چاپیریال پوره کنټرول او اغیز خپروي او تر ډیره بریده ناشونې ده چې دغه څوک دې خفه، غوسه او یا منحرف شي. اوږدمهاله لید خپل کړئ. هغه ستونزو ته چې تاسې ورسره مخ یاست د لنډمهاله ستونزو په توګه وګورئ چې یو ځانګړی حالت پورې اړه لري او ستاسې د واک له دایرې څخه د باندې موقعیت لري. منفي حالت داسې وګڼئ چې دا یو ځانګړې او تر نورو چارو جلا پیښه ده چې نورو چارو سره کوم تړاو نه لري او دا تر ډیره بریده د باندنیو لاملونو چې تاسې پرې کنټرول نه لرئ زیږنده ده. دغه ځانګړې منفي پیښه ته د یوې دایمي ستونزې په توګه د کتلو مخ وګرځوئ او خپلې بې کفایتي نښې او اغیز په توګه یې مه اخلئ. په هر حال کې یو هیلهمن شخص په توګه د فکر کولو تړون د ځان سره وکړئ. تاسې کیدای شي چې پیښې کنټرول نشئ کړئ، خو تاسې د دغو پیښو په مقابل کې خپل عکس العمل کنټرولولی شئ. عملی تمرین. اوس نو تاسې د 3 کارونو په کولو سره دا پاسیني لارښوونې په ژر تر ژره عملي کولی شئ. لومړی، ځان ته په دوامداره توګه ورپه یاد کړئ چې ناکامي لنډمهاله ده. دا حالت به ژر تیر شي او هیڅ هم دومره جدي نه دي څومره چې تاسې فکر کوئ. دویم، هرې ستونزې ته د یوې جلا او ځانګړې پیښې په توګه فکر وکړئ، د یوې داسې پیښې چې د ژوند د نورو برخو سره هیڅ تړاو نه لري او هم د کومې رواني لړۍ برخه نه ده. دریم، په دې پوه شئ چې کله یو څه خرابېږي نو ډیر باندني لاملونه لري. ځان ته ووایاست هغه چې علاج نه لري باید وزغمل شي او بیرته په خپلو موخو فکر کول پیل کړئ. په ځان باوري اوسئ. د بری په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د ناکامۍ ویره د یو بالغ انسان په ژوند کې تر ټولو لوی خنډ دی. کله چې دا حالت وروستی برید ته رسیږي نو موږ په دې بوخت کیږو چې خطا رانه ونه شي او موږ خپل مصنوعیت له هر بل څه لومړیتوب ورکړو. د ویرې تجربه زه نشم کولی نشم الفاظو کې ده. موږ دا د خپل بدن په مخکینی برخه کې احساسوو چې د خېټې د پاسنۍ برخه د اعصابو جال سولر پلکسس څخه پیل کیږي او د زړه د چټک درزیدو، تیزې ساه اخیستنې او د ستوني د بندیدو سره پورته لوري ته خوځېږي. خو موږ دا ویره په مثانه کې هم احساسوو او اړ کیږو چې هرومرو تشناب ته لاړ شو. د ردیدو یا ریجکشن ویره هم تاسې په شا تنبولی شي. دویمه لویه ویره چې د یو چا په کړو وړو باندې منفي اغیزه کوي او د شخصیت د څرګندېدو مخه یې نیسي هغه د ردیدو ویره ده. دا موږ هغه مهال زده کوو کله چې مور او پلار زموږ لپاره خپله مینه زموږ په برخوردونو باندې مشروطه کړي. که موږ هغه څه وکړو چې دوی د خوښې لامل ګرځي نو دوی موږ ته مینه او خپله موافقه راکوي. که موږ داسې یو څه وکړو چې د دوی خوښه نه وي دوی خپله مینه او زموږ د کړنو سره خپله موافقه بیرته اخلي، هغه چې موږ ورته رد وایو. د لومړی ډول برخورد بنسټ. هغه خلک چې د مشروط مینې سره ستر شوي وي د یو بالغ په توګه د خپل ځان په اړه د نورو خلکو د ان په اړه فکر کول بوخت وي. ډېری خلک د دغه ډول برخورد خاوندان او په خپل شخصیت کې ځانګړي خاصیتونه لري لکه تریخوالی، شکمنتیا او تر ډیره د یو کار د نه معلومولو لویو معیارونو سره د کولو ځانګړتیاوې. تر ټولو عام معلومه له 9 سلنه څخه ډیر بالغان دغه 2 ډوله ویرې تجربه کوي چې د ناکامۍ څخه ویره او د ردیدو ویرې بولو. دوی د دې احساس په لومه کې چې وایي زه نشم کولی خو زه یې باید وکړم خو زه نشم کولی راګیر دي. د ښو کړو وړو لوړې څوکې ته د رسیدو لار. د یادو ویرو دارو په ځان کې زړورتیا، حیثیت او ځان مننه یا سلف اسټیم پیاوړی کول دي.
د ویرې ضد اصلا له ځان سره مینه او د ځان درون ګڼل دي. د ویرې څخه ډکو حالاتو کې زړور برخورد یو داسې ساده تخنیک دی چې زموږ په ځان باور تر هغې کچې پیاوړی کوي چې زموږ ویره له منځه ځي او زموږ په کړو وړو او پرېکړو دغه ویره د اغېزناک ځواک له لاسه ورکوي. عملی تمرین. دلته 2 کاره درته ښودل کیږي چې په کولو سره یې تاسې له خپل ځان مننه او په ځان باور پیاوړی کولی شئ او همداراز له ویرې څخه خلاصون موندلی شئ. لومړی په دې پوه شئ او دا ومنئ چې تاسې په هر کار کې خپل ذهن بوخت کړئ، هغه ترلاسه کولی شئ. کله د کوم څه له کبله ویریږئ نو دا الفاظ تکرار کړئ: زه دا کار کولی شم، زه یې کولی شم. دویم، په دوامداره توګه د خپل ځان په اړه د یو بارزښته او مهم کس په توګه فکر وکړئ او په یاد ولرئ چې موقتي ماتې د بریا د ترلاسه کولو د طریقې د زده کولو په خاطر دي. ستاسې حق دی چې خوشحاله اوسئ. د شخصي خوښۍ د ترلاسه کولو کچه ستاسې د خپل ژوند د ښه تېرولو او د اړیکو څخه د خوند اخیستنې ډېره ښه اندازه او میچ دی. تاسې کولی شئ زده کړئ چې څرنګه لا ډېر خوښ اوسېدلی شو او پر هغه کار کې چې تاسې یې کوئ بریا احساس کړئ. هر څوک له نورو توپیر لري. په ژوند کې خوښۍ د سمسبورډ یو ډول سویډني خوړو ټولګه چته چې بېلابېل شیان په یو میز ایښودل کېږي چې بیا ترې خلک د خپلې خوښې سره سم شیان د ځان دپاره راخلي په څیر ده. که سل کسان سمورګسبورډ ته لاړ شي او هر یو خپل قاب کې هغه څه چې دته خوند ورکوي راواخلي، هر قاب بل له بل سره توپیر لري. ان تر دې چې یوه ښځه او میړه که سمورګسبورډ ته لاړ شي او کله چې خواړه راواخلي نو به ګوري چې د دوی قابونه به د یو بل سره بیخي ډېر توپیر لري. خوښۍ هم همداسې یو شی دی. هر یو کس د ډېر خوښۍ د درلودو په خاطر د دغه عناصرو بېلابېل ترکیبونه خوښوي. خپل زړه ته غوږ شئ. ستاسې ګډوله په دوامداره توګه بدلیږي. که چیرې تاسې هماغه یو سمسبورډ هره ورځ د یو کال دپاره لاړ شئ، تاسې به هر وار په خپل قاب کې د تیر ځل په پرتله بدلو خوړو سره بیرته راشئ. هره ورځ او کله کله به هر ساعت یوازې تاسې ویلی شئ چې څه مو خوشحالولی شي. ځکه نو د دې قضاوت لپاره چې ګوند یوه دنده، یو اړیکه، یو پانګونه او یا کومه پرېکړه ستاسې د خوښې وړ ده، خپلو احساساتو سره اړیکه کې شئ او خپل زړه ته غوږ شئ. د ځان سره رښتونی اوسئ. تاسې هغه مهال د ځان سره رښتونی اوسېدلی شئ چې کله تاسې د خپل ځان دننه رڼا په تعقیب پسې شئ. کله چې تاسې هغه چې رالف والډو ایمرسن یې غلی، کوچنی او د ځان دننه غږ بولي غوږ شئ، تاسې یوازې هغه وخت هغه غوره کس چې تاسې غواړئ اوسئ کیدای شي کله چې تاسې د خپلې هغه هر څه تعریفولو زړورتیا او زغم ولرئ کوم چې بیا ستاسې د ژوند په ټولو برخو کې د لارښوونې مثال ګرځي. دلته هیڅ برید نشته. د خوښې په موضوع کې یو مهم ټکی دا دی چې آیا تاسې احساس کوئ چې د خوښې مستحق یاست؟ دا تصور ومنئ چې تاسو د خپلو وړتیاو او مهارتونو په کار اچولو څخه وروسته د هغې ټولې خوښۍ د درلودلو مستحق یاست چې په دغه کار کې موجودیت لري. څومره چې ډیر تاسې خپل ځان خوښوئ او قدر یې کوئ، همره به تاسې د ځان په ژوند کې د موجودو ټولو ښو شیانو مستحق او وړ احساس کړئ. او څومره چې ځان مستحق احساسوئ، همدومره به تاسې هغه خوښۍ چې پر لور یې هڅه کوئ ترلاسه کړئ او له ځان سره یې ولرئ. د خوښۍ د ځان لپاره مهمه پیمانه وګرځوئ. تاسې باید د خوښۍ د خپل ژوند تنظیمون کې اصل وګرځوئ. هره ممکنه چاره او پرېکړه چې تاسې یې کوئ د خپلې خوښۍ له معیار سره پرتله کړئ، تر څو درته معلومه شي آیا دا چاره به تاسې خوښ کړي او که ناخوښ. ډېر ژر به تاسې پوه شئ چې ستاسې په ژوند کې ټولې ستونزې د هغه کارونو د غوره کولو له کبله دي چې تاسې د خوښۍ بخښلو وړ نه دي، خو تاسې یې کړي دي. بیه یې پرې کړئ. له شک پرته تاسې ډېر وخت د وړوکو کارونو پر ځای هغه لویو کارونو پر لور حرکت کوئ چې ډېرې خوښي درکوي. موږ دا د بریا مخکې له مخکې د قیمت ورکولو بولو. تاسو اړ یاست چې خپل پور پرې کړئ. کله کله د انتقالي ګامونو تاسې مخامخ نه خوشحالوي او هغه خوښي چې تاسې د خپلو موخو په ترلاسه کولو سره احساسوئ
دومره ډېرې وي چې تاسې څخه د موقتي ستونزې او سختۍ چې دغه ګامونو ته ترسره کولو کې ورسره مخ کیږئ هیروي. عملي تمرین. دلته درته 3 ګامونه لارښوونې وړاندې کیږي چې په کولو سره به یې تاسې پورتني نظرونه په عملي ډول پلي کړئ. لومړی دا ومنئ چې تاسې د هغه ټولنې خوښي او ښادي چې د خپلو هڅو په ترلاسه کولو کولی شئ مستحق یاست. دوهم، خوښي د خپل ژوند تنظیمونکی بنسټیز اصل جوړ کړئ او هر څه د دغه معیار په پیمانه وتلئ. دریم، ډیر زیار ته چمتو اوسئ او د هغه ډاډ او اواز چې تاسې یې ترلاسه کول غواړئ بیه یې پرې کړئ. ځان په بشپړه توګه دمه او تازه کړئ. منظمه دمه د اوږد عمر او شخصي اغیزې لپاره اړینه ده. دلته یو څو د فزیکي دمې تخنیکونه چې په امریکا کې د بریالیو خلکو لخوا کارول کیږي وړاندې کوو. هره اونۍ له کار څخه رخصت واخلئ. له ټولو وړاندې په اونۍ کې 5 یا 6 ورځې کار وکړئ او په 1 ورځ بشپړه دمه وکړئ. په دې اړوند ټولې څېړنې ښایي چې که تاسې 5 یا 6 ورځې کار او یوه او یا 2 ورځې د کار څخه بشپړ رخصت واخلئ نو تاسې کاري ګټورتوب په دغه ورځو کې 2 پرلپسې ورځو کار کولو پر ځای خورا ډیر وي. خپل ذهن په بل ځای کې بوخت کړئ. د کار څخه د رخصتۍ په مهال د دفتر اړوند رپورټونه باندې کار مه کوئ. خپل میز مه تنظیموئ، وړاندیزونه مه لیکئ او یا داسې څه مه کوئ چې تاسې ذهني هڅې ته اړتیا لري. خپل ذهن په بشپړ ډول دمه کړئ او خپلو ملګرو او یا کورنۍ سره بوخت شئ. کیدای شي چې په کور کې کار وکړئ. قدم وهلو ته لاړ شئ، فزیکي تمرین وکړئ، ټلویزیون وګورئ، د فلم کتلو ته لاړ شئ او یا هم د خپلو ماشومانو سره لوبې وکړئ. هر څه چې کوئ خو ځان په داسې ډول منظمه کړئ ترڅو خپل ذهن په 2 ورځو کې یو ور د 4 ساعتو لپاره دمه کړئ. رخصتي د پاره د باندې لاړ شئ. دویم، د هر 3 میاشتو نه وروسته 3 ورځې رخصتي واخلئ او د هر ډول کار کولو څخه ځان وژغورئ تر دې چې یو څه وړ رسمي کارونه هم مه کوئ. که چیرې کوچني کارونه وکړئ نو تاسې د خپل ذهن بوخت ساتئ چې په پایله کې نه دمه کوئ او نه کوم د پام وړ کار کولی شئ. د وزګارتیا د وخت لوی برخې څخه کار واخلئ. دریم، د کال په اوږدو کې کم تر کمه 2 بشپړې اونۍ رخصت واخلئ او د دغه مهال هیڅ داسې یو څه چې د رسمي کار پورې اړه لري مه کوئ. تاسې یا خو کار او یا دمه کولی شئ خو دواړه هیڅ کله نشئ کیدای. که تاسې د رخصتۍ په مهال لږ کار هم وکړئ نو خپل ذهن ته د بیرته چارجېدو چانس نه ورکوئ او تاسې به د خپل رخصت څخه بیرته راتلو پر مهال همدومره ستړي راځئ څومره چې د تګ څخه له مخه وي. ځان ته همدا نن دمه ورکړئ. که چیرې تاسې په یو پیچلې اړیکه کې بوخت یاست او یا په یو ستړي کوونکي کار کې نو ځان منظم کړئ او همدا نن لږ تر لږه په اونۍ کې 1 ورځ بشپړ رخصتي واخلئ. ټول تشویش د ذهن څخه د باندې وباسئ. په دغه اړوند فکر کول پرېږدئ. په دغه اړوند خبرې، ټلیفونونه او یا هم ژور فکر مه کوئ. په داسې یو حالت کې چې ستاسې فکر د یو حالت او یا د یو چا سره بوخت وي تاسې د خپل ذهن څخه ښه کار نشئ اخیستی. تاسې هرومرو رخصت واخلئ. په طبي ښکلا کې قدم وهلو ته ووځئ. تغییر همدومره ښه دی څومره چې دمه او اوږد چکر قدم وهل د ذهن او د احساساتو د دمې لپاره ډیر ښه دی. کله چې تاسې خپل فزیکي بدن په حرکت کې اچوئ نو ستاسې فکرونه او احساسات پخپله دمه کیږي. ساده خواړه وخورئ. دا هم یاد ولرئ چې د هاضمې پروسه هم فزیکي او هم انرژي مصرفوي. نو که چیرې تاسې ساده خواړه وخورئ نو تاسې به د ځان ډېر ارامه او تازه احساس کړئ. او که چیرې تاسې میوې، سبزي او حبوبات وخورئ نو ستاسې د هاضمي سیستم به د خپل کار کولو لپاره کمې انرژي ته اړتیا ولري. خپل ځان سره ښه وکړئ. خوراکي رژیم د فزیک انرژي له لارې ستاسې په ذهن او احساساتي انرژي باندې هم ژور اغېز لري. که د هغه څه په اړه چې خورئ ځیرک واوسئ نو ښه احساس به وکړئ. خورا ډیر ګټور به واوسئ. موږ ته اوس معلومه ده هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه نه دي ډیر غوړ، خواږه او مالګه لري. څومره چې سپک خواړه وخورئ همدومره به ډیره انرژي ترلاسه کړئ. عملي تمرین. د وړاندې شویو لارښوونو په کار اچولو لپاره تاسې هغه 3 لارې ښودل کیږي چې تاسې همدا اوس عملي کولی شئ. لومړی، له اونۍ نه وړاندې پلان جوړ کړئ. یوه ورځ داسې وټاکئ چې ځان به له کاره بیخي بې غمه کړئ. خپل ځان منظم کړئ تر څو تاسې په دغه ورځ له کاره لرې پاتې شئ. دوهم،
د خپل درې ورځنۍ رخصت تیرولو لپاره 2 میاشتې تر مخه ځای ونیسئ او په دغه موخه پسې پیشکي ورکړئ. کله چې تاسې پیسې ورکړئ نو د خپل رخصت د ځنډولو پر ځای چکر ته حتمي ځئ. درېمو، پرېکړه وکړئ چې د خپل رخصت پر مهال بیخي کار نه کوئ او کله چې تاسې دمه کوئ نو پوره 100 سلنه وخت به مې په دمې تیر کړئ. دا ډېر مهم کار دی.